ملګرو دا وخت تاسو سره یو افسوسناک خبر شیر کوو. اس کې پېښور کم چې ډېر مشهور یو ټیک ټاکر دی، تاسو ټول ډېر زیات ښه پیژنئ. پرون چې کوم واقعه کوم احتجاج څه شوي و په هغې کې کم خلک چې اوس وایي چې آیا څوک وایي دونه مړه شوي دي څوک دونه شوي دي، خو کم اګزیټ تعداد چې دی هغه تر اوسه پورې معلوم نه دی او نه د هغې کم پته چې دا هغه لګېدل ده چې آیا څو کسان هغه په دې کې وفات شوي دي. خو څه د اطلاعاتو مطابق چې ډېر زیات کسان په کې وفات شوي دي، ډېر زیات په سوونو زخمیان دي. خو کوم پوسټ چې په سوشل میډیا خاص طور په ټیک ټاک باندې چلیږي دارنګې د اس کې پېښور کم چې لکه یو مشهور شخصیت به ورته مونږ وایو پی ټي آی دپاره ډېرې منډې تړلې وایي، په هغې کې ویل کېږي چې د احتجاج په دوران کې دا هم وفات شوی دی. د دې کوم حقیقت چې دی نن ویډیو کې درته بیانوم. تر اوسه پورې ما کوم سرچ چې وکړو تقریبا 15-16 کسانو دا ورکړي دي چې دا مړ دی او خلکو به دنیا کمنټسونه یو څه بل څه کړي دي. خو د هغې د ټیک ټاک اکاونټ چې کوم ما وکتو نو د هغې نه کوم تازه ویډیو اپلوډ شوی یعنې د ګنټې او د 2 مخکې، نو په هغه کوم خبر چې خلکو په سوشل میډیا خور کړی دی په هغه کې څه حقیقت نشته، مکمل دروغ دي. اس کې پېښور چې کوم دی هغه ژوندی دی. نو دغه لنډه شان ویډیو و دغه معلومات مو غوښته تاسو سره شریک کړم. انشاءالله بلې ویډیو کې ملایو. الله حافظ.